زه له تا نه نه وېرېږم. ته باید دلته پاتې شې. دا هغه کلی و چېرته چې هره شپه یو ماشوم ورکېده. خلک وېرېدلي وو او هېڅوک نه پوهېدل چې دا ماشومان چېرته ځي. په همدې کلي کې احمد اوسېده، یو زړور مهربان او هوښیار هلک. خو کله چې هغه د ورک شو ماشومانو کیسې واورېدې نو هغه حیران شو. یوه شپه د کلي یوه مور په ژړا وه. مور، زما ماشوم ورک شو. کلیوال ټول راټول شوي وو، هر څوک وېرېدلی و. کلیوالو احمد ته خبرداری ورکړ: کلیوال، هلته مه ځه، دا ځنګل خطرناک دی. بل کلیوال هر څوک چې هلته تللی بیرته نه دی راغلی. خو احمد وېرېدلی نه و. احمد: زه باید حقیقت پیدا کړم. هماغه شپه احمد یوازې د تیاره ځنګل پر لور روان شو. هوا سړه وه او عجیب غږونه هر طرف ته اورېدل کېدل. احمد د خپلې څراغ سره مخ ته روان و. احمد: دلته څه روان دی؟ ناڅاپه احمد د ونو پر سر عجیبې ځلانده نښې ولیدلې او لږ وړاندې یوه پټه دروازه ښکاره شوه. احمد: دا دروازه دلته څنګه ده؟ ما مخکې هیڅکله داسې څه نه دي لیدلي. کله چې احمد دروازې ته لاس ورنږدې کړ، دروازه ورو ورو خلاصه شوه او یوه عجیبه جادویي نړۍ ښکاره شوه. هلته ورک شوي ماشومان موجود وو. هغوی ټول غمجن او وېرېدلي وو. ماشوم: مهرباني وکړه، موږ وژغوره. احمد: مه وېرېږئ، زه به تاسو خلاص کړم. خو ناڅاپه یو ویرونکی سیوری د تیارو نه راووت. مخلوق: ته باید دلته پاتې شې. احمد: زه له تا نه نه وېرېږم. احمد د زړورتیا نه کار واخیست او هغه جادویي بند مات کړ. ټول ماشومان آزاد شول او هغوی د احمد سره یو ځای د جادویي نړۍ نه وتښتېدل. ماشومان: موږ خلاص شو. کله چې سهار شو ټول ماشومان خپلو کورونو ته بیرته راغلل. کله یو ځل بیا خوشحال شو او له هغې ورځې وروسته هغه کلی بیا خوندي شو. خو د ځنګل هغه پټه دروازه لا هم هلته موجوده وه.